دولت یا ریاست چې په انګریزي کې یا په پولیټیکل ساینس کې سیاسیاتو کې ورته مونږ سټیټ وایو. دولت د بشري ټولنې تر ټولو ستره بڼه ده. دا اړینه ده ځکه چې دا د ژوند لومړنیو اړتیاوو څخه شتون لري. د ښه او منظم ژوند لپاره د دولت شتون اړین دی. ارسطو وایي چې انسان یو ټولنیز حیوان دی او د طبیعت له پلوه هغه سیاسي دی او یوازې د خپل ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. د عصري دولت یعنی ماډرن سټیټ اصطلاح د سټاټوس څخه اخیستل شوې ده. نایکولو میکیاویلی چې یو ایټالوي فیلسوف و، دا په اول ځل د دولت کلمه وکاروله. د انسانانو موخې، غوښتنې او خواهشات د دولت له لارې په عمل کې ژباړل شوي دي. که څه هم دولت یوه اړینه اداره ده، خو هیڅ دوه لیکوالان یې په تعریف سره متفق نه دي او بېلابېل مفکران او لیکوالان ریاست ته د خپله نظره کتلي دي. ووډرو ویلسن په نظر دولت هغه خلک دي چې د قانون لپاره په یو مشخصه یا ځانګړې ساحه کې یعنی ټریټري کې تنظیم شوي وي. سیدویک په نظر دولت د خلکو ترکیب یا اداره ده چې د حکومت او رعایا په شکل کې سره متحد شي په یوه سیاسي نظام کې په یوه ټاکلي او معلومه ساحه کې. ګارنر وایي چې دولت د هغه خلکو یوه ټولنه ده چې د یوې خاورې یوه ځانګړې برخه نیسي، د بهراني کنټرول څخه پاکه او یو منظم حکومت لري چې خلک یې د عادت له مخه اطاعت یا حکمونه امرونه تسلیموي. پروفیسر لاسکي وایي چې دولت یوه سیمه ییزه ټولنه ده چې د حکومت او رعایا ترمنځ یعنی د خلکو ترمنځ تقسیم ده چې تعلق یې د جبري ځواک په بنسټ ولاړ دی. عوامل یعنی هغه کوم څیزونه دي چې یو ریاست یې نه جوړیږي. که په عامه مونږ وګورو نو 4 څیزونه داسې دي چې هغه شتون ولري نو مونږ وایو چې دا دولت دی. اول ساحه یعنی معلومه خاوره ټریټري، دویم نفوس آبادی یا پاپولیشن، دریم حکومت ګورنمنت او څلورم حاکمیت چې په انګریزي کې ورته ساورینټي وایي. نو راځو د عواملو تفصیل ته. د پورته یادو تعریفونو ښکاره شوله چې دولت 4 عوامل لري چې 2 یې فزیکي او 2 یې سیاسي دي. یعنی نفوس او ساحه خاوره دا فزیکي عوامل دي چې ریاست جوړوي او سیاسي عوامل یې حکومتداري او حاکمیت دی. اول نفوس یا آبادی، د خلکو په یو ځای د مستقل اوسېدلو څخه دولت جوړیږي. نفوس د دولت لپاره اړین بنسټ دی. د یونان مفکران په دې نظر وو چې باید نفوذ نه ډیر زیات او نه ډیر کم وي. د افلاطون په وینا مثالي شمیره د یو دولت لپاره 5040 کسان دي. د ارسطو په وینا شمیره باید نه ډیره غټه او نه ډیره کمه وي. باید دومره لویه وي چې په ځان کې بسیا وي او دومره لږ وي چې په ښه توګه اداره شي. روسو یو بل فیلسوف د دولت لپاره مثبته شمیره 10,000 کسان یادوي. د افلاطون او ارسطو په ذهن کې بنیادی هیوادونه لکه ایتن او سپارټا دي، خو په اوسني وخت کې
د مواصلاتو د پراختیا سره لوی دولتونه اداره کېدل ممکن دي، ځکه که موږ وګورو د پلیټو د ارسطوټل په زمانه کې چې کوم یونان و هغه په ښاري دولتونو کې تقسیم و، ځکه چې په هغه وخت کې کمیونیکیشن او ترانسپورټیشن یعنی د تګ راتګ او د رابطو چې کومې سرچینې وې هغه نه وې، نو ډېر خلک اداره کېدلی نه شول، په ډېرو خلکو کې نظم نه شو راوستل کېدلی، نو دوی د خپل وخت او د خپل زمان او د مکان سره د وړو ریاستونو غږ کړی دی. خو په اوسني وخت کې موږ د هند او د چین د روس او د امریکا خوندې غټ هېوادونه زموږ مخې ته دي او ګورو چې په ډېره ښه طریقه په منظم ډول باندې اداره کیږي. دویم، ساحه یا جغرافیه. د معلومې ساحې پرته دولت امکان نه لري. خلک د اوسېدو لپاره خاورې ته اړتیا لري او په یوه معلومه ساحه کې ټولنیز او سیاسي ژوند تنظیم کیږي. دا باید په یاد کې وساتو چې د دولت په ساحه کې ځمکه، اوبه او هوایي ډګر یعنی سپیس خلا چې ورته ویل کیږي هغه هم راځي. عصري یا جدید دولتونه ریاستونه د غټوالي او کوچنیوالي په اندازه کې توپیر سره لري. د تابعیت لپاره ساحه ضروری ده، خو دا په اوس وخت کې د بحث موضوع نه ده پاتې شوې په سیاسیاتو کې چې د دولت ساحه غټه ده که وړه ده. په دنیا کې غټ ریاستونه د خاورې په لحاظ باندې لکه چین، لکه کاناډا هم شتون لري، خو واړه هیوادونه لکه پاناما هم شتون لري. دریم، حکومت. حکومت د دولت د بنسټ دریمه ستن ده. د حکومت پرته د دولت منځته راتلل امکان نه لري. حکومت د دولت کاري ډله یا اداره ده. د دولت سیاسي سازمان دی. د پروفیسر اپادورای له نظره دا هغه ادارې په توګه تعریف کړ، یعنی هغه د پروفیسر اپادورای حکومت د هغې ادارې په توګه تعریف کړ چې له مخه یې د دولت اراده جوړیږي، څرګندیږي او سرته رسیږي. د سی ایف سټرانګ له قوله د قوانینو د جوړولو او پلي کولو لپاره باید دولت لوړ واک ولري او دغه لوړ واک لرونکي اداره ته حکومت وایي. حاکمیت. څلورم ستن چې کومه ده هغه حاکمیت دی، یا په اردو کې اقتدار اعلی او په انګریزي کې ساورینټي ورته وایي. حاکمیت د دولت څلورم عنصر یا ستن ګڼل کیږي. حاکمیت معنا هغه لوړ او وروستنی قانوني واک چې تر هغه بل قانوني قوت شتون نه لري. یعنی دا دولت یا یو ریاست چې هر څه پریکړې، هر څه فیصلې کوي، دوی د ریاست د دې ستر واک نه اختیار اخلي. د حاکمیت مفهوم د عصري دولت د منځته راتګ سره وزیږېده. دا کلمه د لاتیني توري سپرانس څخه راوتلې ده چې معنا یې عالی یعنی لوړ کیږي. د حاکمیت مفکوره راوړونکی فرانسوي مفکر جین بوډین دی چې په 1530 کې زیږېدلی و. حاکمیت دوه اړخونه لري، یعنی اول داخلي حاکمیت. داخلي حاکمیت په دې معنا دی چې دولت تر ټولو وګړو او سازمانونو لوړ دی. یعنی چې په یو دولت کې دننه څومره انسانان اوسیږي او څومره نور انساني ټولنه او سازمانونه اوسیږي، د هغې دپاره د قانون جوړول او د قانون تطبیق کول او امنیت ساتل د ریاست کار دی. یعنی دا وګړي او دا سازمانونه دا تابع دي د ریاست او د دولت ته. دویم، بهرنی حاکمیت دی.
بهرنی حاکمیت په دې معنا دی چې دولت خپلواک او له بهرني کنټرول څخه آزاد دی. څه معنا؟ معنا یې دا ده چې یو ریاست چې خپلواک وي، حاکمیت ولري، هغه به خپله خارجي تګلاره بغیر د څه بهرني مداخلې نه د خپلو ګټو په بنسټ باندې جوړوي. هغه به د بهرني هیوادونو نه پکې د هغو د طرفه به په زور ورباندې نه تپل کیږي، خو د خپلو ملي ګټو په نظر ساتلو کې او د هغې په بنسټ باندې خارجي تګلاره جوړولو کې دی آزاد وي. د هارولډ جې لاسکي په وینا دا د حاکمیت لرل دي چې دولت د نورو انساني سازمانونو غوره یا ممتاز کوي. نو دا و زمونږ د دولت لنډ پیژندګلو. مخکې به همداسې د نورو سیاسي مفکورو یا توکو سره راځو. خان شهید لایبرري کتابتون د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو پښتنو افغانانو ورونو سره یې هم شریک کړئ چې هغه هم د دې بحث نه برخمن شي. مننه.